ما خو زړه درکړو واپس سره کوي ما خو زړه درکړو واپس سره کوي زړه را کوي او کمې زړه را کوي ما خو زړه درکړو واپس سره کوي زړه را کوي او کمې زړه را کوي بلها وختونه دومره نور به وي تیر ته خو چې زړه را کوي زړه را کوي بلها وختونه دومره نور به وي تیر ته خو چې زړه را کوي زړه را کوي دا خو د سر نه ماته پته و چې په زړه به داغ د بېلتانه را کوي. ډېرو ګرانو ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام ښې سلامونه نیکې هیلې او احترامات درته پیش کوم. الله دې وکړي ټول ملګري راته روغ جوړ او خوشحاله یې. تاسو ته پته ده چې د موږ مرکې له ادیبانو او شاعرانو ملګرو سره وي او په دې اړه نن سره ملګری میلمه سوی ده چې فاروق جان نومې ده او له واڼه سره تعلق لري. نو راجو او له ده سره بقایا خبرې شریکوم چیرې کلام او یو څو کښلې خبرې جندې ارو. اول خو درته فاروق جان صاحب په خپل پروګرام کښې هرکلی وایم. ډېره ډېره مننه چې موږ دې یاد کړو په داسې حالات کې. تاسو ډېره ډېره مننه کوم. مننه جی. فاروق جان صاحب دا یو سوال که درنه وکړو چې د واڼه په خاورې باندې ادب په دې وخت باندې څرنګه روان ده که دا صورتحال مشتلل بیان کړي. فی الحال ټیم خو به زه څه درته ووایم د ګزارې سره کار به پرې روان وي او 3-4 ټولنې ماشاءالله شته خو داسې تیز کار نه ده پرې روان. که زه تیز وایه دروغ به پکې راشي. نه نه ګزارې ول کار روان. دا نن سبا چې کومه جدت شاعري ده د تاسو په علاقې باندې چا اثر کړی ده که نه؟ ولې نه دا خو ډېره په تیزي روانه ده. خامخا اثر کوي ولې نه کوي. سمه ده. د کتاب په اړه که تاسو نه سوال وکړو فاروق جان صاحب چې د چاپ کولو مو نیت شته او که نه؟ فی الحال خو مو نشته نیت. کتاب ته نیت مو شته خو فی الحال ورته تیار نه یو. نه دومره راتلونکي مو نیت شته انشاءالله چې کتاب چاپ کړو. سمه ده جي. څومره کلام به تر اوسه وخته پورې لیکلی وي؟ یاره که په شمار یې درته وښیې ډېرې دي خو دا کوم چې کلام ورته وایي یا غزل ورته وایي بیا ډېرې کمې وي راسره ځکه چې اصل شاعري خو ډېره کمه پاتې کېږي چې کله چانټې شعري شي پکې. سمه ده جي. نثر طرف ته مدیان او توجه شته او که نه؟ تر اوسه خو نشته. غزل او نظم دا کوي. سمه ده جي. د شاعري چې کوم صنفونه دي غزل د نظم د یا ټپه ده یا رباعي ده یا داستان ده په دې شی مو کوم صنف سره ډېر زیات شوق ده؟ غزل سره مو ډېر شوق ده. سمه ده جي. د شاعري طرف ته به رایسو او د موږ ملګري به د تا د کلام انتظار کوي نو هغوی ته که ته خپل کښلی کلام پیش کړي موږ دلته دا ناست ملګري به خوانجنې واخلو او هغه مسافر دی یا به هلته خوانجنې واخلي. چې دا خاوره د افغان وه چې پرې نن تارونه لګي بې ننګه پښتانه شول په ډیورنډ تارونه لګي. دا خاوره د افغان وه چې پرې نن تارونه لګي بې ننګه پښتانه شول په ډیورنډ تارونه لګي. دا واړه یو وطن و د یوه نیکه لمسي دا واړه یو وطن و د یوه نیکه لمسي په خدای چې مې د پاسه په څرمن تارونه لګي. مننه مننه. دا واړه یو وطن و د یوه نیکه لمسي په خدای چې مې د پاسه په څرمن تارونه لګي. او کابل او پېښور یې په تورخم سره جلا کړل. کابل او پېښور یې په تورخم سره جلا کړل. خیبر واڼه په کوټه او په چمن تارونه لګي. مننه. تا څومره لوی دوا کړې تا دومره څه ونه وې. تا دومره لوی دوا کړې تا دومره څه ونه وې چې ولې مو په سیمه دا ځان تارونه لګي. مننه چې غزل طرف ته رادروم. غزل دی سرایي صاحب داسې غلی غلی شورو په محفل کې مونږ چې دواړه سره ګورو په محفل کې. مننه. داسې غلی غلی شورو په محفل کې مونږ چې دواړه سره ګورو په محفل کې. شاد صاحب شعر دی. پښتانه له د غفلت په خوب ویده دي پښتانه لا د غفلت په خوب ویده دي خلکو خندل د ستورو په محفل کې. مننه مننه مننه. پښتانه لا د غفلت په خوب ویده دي خلکو خندل د ستورو په محفل کې. او خپل مې ووژنه خپل خون به در بخمه خپل مې ووژنه خپل خون به در بخمه رانه لاړ نشي د نورو په محفل کې. او مننه.
ډیر تنکی ګلان مې شهیدان شول، ډیر تنکی ځوانان مې شهیدان شول، اوس به څه کوي د هورو په محفل کې. مننه. د ګریوان تڼۍ مې ځکه تار په تار دي، د ګریوان تڼۍ مې ځکه تار په تار دي چې ایثار شوم د مغرورو په محفل کې. مننه. د وطن تیارې هېرې شي فاروقه، د وطن تیارې هېرې شي فاروقه، څوک چې تللی دي د نورو په محفل کې، څوک چې تللی دي د نورو په محفل کې. ډیرو ګرانو ملګرو، دا فاروق جان چې له واڼه سره تعلق لري، کښلي کلامونه او یقینا کښلي خبرې موږ ته وکړې. امید ساتو چې تاسو به څه فایده خامخا ځینې اخیستې وي. خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سرته رسیږي. په راتلونکو نورو پروګرامو کښې به بیا سره یو ځای ته کېږو. ټولو ملګرو ته راکړه اجازه. د لوی الله په امان.